ملګرو هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. څنګه کولی شئ د خپل فیسبوک اکاونټ د دایم لپاره له منځه یوسئ یا څنګه کولی شئ د خپل فیسبوک اکاونټ د پرمننت لپاره ډیلیټ کړئ؟ نو دا ویډیو تر پایه پورې وګورئ. لومړی به تاسو د ګوګل له لارې خپل اکاونټ ته لاګین شئ او یا که چیرته د فیسبوک اپ په خپل ټلیفون کې لرئ نو هلته به ولاړ شئ او د فیسبوک اپ کې به خپل اکاونټ ته لاګین شئ چې غواړئ کوم اکاونټ له منځه یوسئ. البته هغه اکاونټ ته به داخل شئ او په هغې کې به تاسو لاړ شئ د فیسبوک مینو ته یا دا درې خطه چې دي په دې به کلک کړئ. نو دلته به تاسو ستاسو د فیسبوک مینو خلاصه شي او تاسو له آخر طرف نه دویم سیټینګ ان پرایوسي تنظیمات او خصوصیات په دې به کلک کړئ. نو تاسو ته به هلته لومړی آپشن درکړي سیټینګ پرایوسي شارټکټ نه له پاسه سیټینګ په سیټینګ به کلک کړئ په تنظیماتو. دلته به تاسو ته یوه بله مینو خلاصه کړي. په دې مینو کې څو کټګوریانې دي چې یو اکاونټ او سیټینګز ده، سیکیورټي ده، دوهم پرایوسي ده او دریم چې ده یور فیسبوک انفارمیشن، ستاسو د فیسبوک معلومات. کله چې دې کټګورۍ ته راغلی په دې کټګورۍ کې تاسو ته څلور آپشنونه درکوي: access your information, activity log, account ownership and control, download your information. نو تاسو به په دې کې په دریم آپشن account ownership and control باندې به کلک کوئ. تاسو ته به یوه بله صفحه خلاصه شي. په دې صفحه کې تاسو ته درې آپشنه درکوي چې تاسو به په لومړي نه په دویم ډي اکټیویشن اینډ ډیلیشن باندې به کلک کوئ. تاسو به دې صفحې ته راوړئ. په دې صفحه کې تاسو دوه آپشن درکوي: ډي اکټیویټ اکاونټ او بل ده ډیلیټ اکاونټ. ډي اکټیویټ اکاونټ تاسو کولی شئ چې خپل اکاونټ د یو څه مودې لپاره ډیلیټ کړئ یا دغه غیر فعاله کړئ، مګر هم کولی شئ مسنجر نه استفاده وکړئ. او دوهم آپشن چې د اکاونټ ډیلیټ اکاونټ دا ستاسو اکاونټ د دایم لپاره له منځه وړي. په فیسبوک کې چې تاسو کوم تصویرونه دي یا معلومات دي او یا هم چا سره مسیجونه کړي دي دا ټول درته پاکوي. نو تاسو به په د باندې کلک وکړئ ډیلیټ اکاونټ، بیا به په شنه علامت کنټینیو ټو اکاونټ ډیلیشن باندې به کلک کړئ. نو تاسو به دې صفحې ته راوړئ. دلته به درته معلومات درکړي چې ستاسو اکاونټ د دایم لپاره له منځه ځي او تاسو به په ډیلیټ اکاونټ باندې کلک کړئ. نو په آخر کې به تاسو نه له تاسو د فیسبوک د پاسورد پوښتنه وکړي تر څو کنفرم کړي چې آیا دا تاسو یاستئ چې خپل اکاونټ ډیلیټوئ. نو دلته به تاسو ورته خپل پاسورد ورکړئ. پاسورد به چې هر څه وي د فیسبوک هغه به دلته ورته ورکړئ او ورته وبوایئ چې کنټینیو. زه ورته خپل پاسورد ورکوم. کنټینیو. کنفرم پرمننت اکاونټ ډیلیشن دلته درته وایي چې تصدیق کړئ د دایم لپاره تاسو غواړئ خپل اکاونټ ډیلیټ کړئ. نو دغه شنه علامه ډیلیټ اکاونټ باندې به کلک کړئ او ستاسو اکاونټ به د دایم لپاره له منځه ولاړ شي. زه نه غواړم چې پرې کلک کړم او خپل اکاونټ له منځه یوسم، خو دا طریقه وه که څوک غواړي چې د فیسبوک اکاونټ له منځه یوسي. هیله ده چې ویډیو مو خوښه شوې وي. د نوو زیاتو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ. ښې چارې او ښه وخت.